دې ویډیو کې ښودل شوې عدالتي کاروي محض د انټرټینمنټ لپاره ده دا د اداري یا محکمې خلاف نه ده که ویډیو مو خوښه شوه ملګرو سره شریک کړئ کرا خبره ده او طوفان خان کرا خبره ده ته به څو پورې بد کېږي زما دې په خپله بدماشي قسم چې ننۍ شپه دې په ګور ده او ګور ته به دې نن رسوم حیران دې ته یم چې ټوټل د 500,000 روپو کس نه دی او دې د ظالم زامنو په مال 15 لک روپۍ راکړه چې په دې کې به داسې څه خو ځه الله دې مالک شاوري او دا بل کمین په لاس راغی که نه نو مشره درلېږم یې د پسې ډاري کي اوري خو شی چېرته غیب شو راښه لالا 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 پاسه لالا لالا دوستو کوم پاسه لالا پاسه لالا پاسه خلکو کټ راوړئ طوفان که زما لالا یې وژلی کټ راوړئ چې ویسو شابه خلکو سره راشئ Lana? 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 बस के जनाजे के अंदर लगा
میخین صاحب لاس پورته کړه چې دوا وکړو لا کریم طوفان هم گرفتار شو سبا په عدالت کې دا فیصله چې مبارک شه مبارک اوس داسې کار به وکړي میخین صاحب چې په عدالت کې به ځان له کاره وکیل ونیسي دا هغه عدالتونه نه دي دا د پیسو عدالتونه دي نو ځان له به کاره وکیل وګوري کاره وکیل به ونیسي چې فیصله دله وکړي انشاءالله وکیل به کاره نیو عدالت کاروی دی شروع کړی شي جناب اعلی معزز جج صاحب په 18 نیټه په 3 بجې په 20 منټه د دې مهین صاحب مشر رور اکټر او دا ملګری په سکار باندې د خپل کور اوواته چې په لار کې په قاتلانه حمله وشوه دا قاتلانه حمله د مجرم طوفان خان کړی چې په موقع اکټر صاحب وفات شوی دی او دا ملګری په موقع باندې فرار شو د دې کیس مکمل ثبوتونه زما سره دلته دي او چشمدید گواه هم دی دا به زه عدالت ته پیش کوم چمدید گواه د عدالت ته پیش کړی شي تا چې د سم لیدلی دي او څه شوي دي هغه شان بیان کا انشاءالله فیصله زموږ په حق کې ده تا چې سم لیدلی هغه ټول حقیقت عدالت ته بیان کا جج صاحب موږ د دې تیرې شوې میاشتې په 18 تاریخ په 3 بجې او په 20 منټه د کوره وتلي وو زما سره د دې مهین صاحب ورور اکټر صاحب او په موږ باندې طوفان خان حمله وکړه او اکټر صاحب وفات شو په موقع باندې زه ترې وتښتېدم زه په دې کې چشمدید ګواه یم ما په خپلو سترګو باندې هر څه لیدلي دي مجرم طوفان هم د عدالت ته پیش کړی شي طوفان خان ته خپل صفایي کې سوال غواړي جناب محترم جج صاحب دا کوم الزامات چې په ما باندې دي مخالفینو لګول یا چې دی وکیل صاحب لګولو دا مکمل دروغ دي دا سراسر او فراډ دی او زما په سپینه لمنه باندې جج صاحب دا داغ دی دا قتل ما هرګز نه دی کړی تا سره د خپلې بېګناهۍ څه ثبوت یا څه ګواه شته نه جج صاحب دغه شیزونه خو راسره نشته نه چشمدید ګواه شته او نه راسره څه ثبوتونه شته طوفان خان ته تللی شي د ټولو ګواهانو ثبوتونو لیدو باوجود دا عدالت په دې نتیجه ورسید چې دا قتل دې طوفان خان کړلی دا عدالت دې طوفان خان ته سزای موت سزا سناوي دا څه دی وکیل صاحب تا زمانه 1 لک روپۍ دی راغستې وي هغه په ما باندې سزای موت ور تا خو زه به تا په عزت بری کما تعظیم کوتل غره کینا اوس ګوره چې دا کیل ز څنګه پلټاوم وکیل صاحب یو خبره مې په کولو وګونو ور زمانون د طوفان خان او څنګه مې چې هغه مشر رسول لیکنه نو زه که بچ نشم نو بل رور مشته غوړې سمندر خان هغه ته به وې مو په بوډا پسې به ولېږي دا خبره ته وکم غوړې که زه به عزت بری نشم ته هیڅ فکر مکوه او کدا کیل ما پلټاو نه کو نو زه به دا وکالت پرې نه پدې ټیک جناب اعلی جج صاحب د دې کتاب صفحه نمبر 420 کې چې کوم قانون دی دا قانون مطابق دی طوفان خان با عزت بری کړل شي د دې کتاب په 420 نمبر صفحه کې داسې کوم قانون دی چې د پیدا مجرم بری کړی کړم دا خو ډېر غټ قانون دی ښه د طوفان خان وکیل ته دا اډر دی چې داسې 50 ثبوتونه دي نور پیش کړی شي طوفان خان به باعزت بری کړی شي یو 50,000 روپۍ نورې پکار دي بس قصه ختم ده که ته ما پرېښو وکیله په دې جیب کې مې پرتې دي خو دا کار خلاص که ستا سبه بیا بار ګورم چې ووتم بېغمه شه بېغمه شه د دومره درنو ثبوتونو باوجود باندې طوفان خان دا عدالت باعزت بری کوي سپین باز دی ګرځي په طوفان خان باندې څه شم نشته سپین باز دی ځان له مزیدي کوي جج صاحبو مکمل ثبوتونه مې درته کېښو ګواره سره دا دی طوفان خان چې قتل کړی دی دا تا په کوم قانون باندې بری کو هغه قانون ماته وښیه په کوم قانون دا بری کو قانون موږ ته وښیه دا قانون دی دا
دا قانون دی دا چې د چا سره دغه کیسونه هم به بري د هغه پله درنی د هغه د تلې چاپړې هم درونې هر څه درانۍ دا قانون چې چا سره نه وي د هغه کیسونه هم اراوي هغه مکمل تباه او برباد دی نن سبا دغه قانون دی